سلامونه ګرانو ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د تل په څیر د خوښې وړ وګرځي. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د پای نیټورک د KYC کولو طریقه در وښیم او همدا شان ورسره د خرڅولو طریقه چې څنګه موږ خپل پای نیټورک خرڅ کړو او نغدې پیسې ترلاسه کړو. نو دغه ویډیو در سره تر پایه وګورئ. ویډیو در سره لازمي لایک کړئ ځکه موږ ستاسو لپاره په ویډیو ډیر خواري او کوشش کوو. نو راځو ځو د خپل ویډیو په طرف. زه به لومړی ملګرو انټرنیټ راواستم. د پای نیټورک د KYC لپاره به لومړی موږ پلی سټور ته راشو ملګرو، او په سرچ کې به ورته ولیکو پای براوزر. ملګرو صحیح ده، پای براوزر به ورته ولیکو. نو د پای نیټورک براوزر به را ډاونلوډ کړو ځکه KYC په پای براوزر کې کیږي. دغه ډول یو براوزر ده ملګرو. زه دا قلم راواستم، تاسو ته یې په نښه هم کړم. دا پای براوزر به را ډاونلوډ کړو. سمه ده. نو چې دا مو را ډاونلوډ کړه ملګرو، نو دوستانو چې کله مو پای براوزر را ډاونلوډ کړو بیا به راشئ خپل پای نیټورک به راواست کړئ. سمه ده. او خپل پای براوزر به له پای نیټورک سره وصل یا کنیکټ کړئ. نو KYC په پای براوزر کې کیږي دوستانو. صحیح ده. زه دغه د خپل پای نیټورک ته راغلم. پای نیټورک ته چې راغلی دلته به ملګرو دغه پورته درې خطونو باندې تاسو کلیک واخلئ. سمه ده. زه په دې کلیک کوم. دلته به تاسو څه کوئ، را به شئ همدا د پای براوزر افشن باندې به کلیک کوئ. زه په همدې کلیک کوم. دلته به تاسو دغه افشن ووهئ، لوګین مرورګرد یا همدا براوزر ته د لوګین افشن به ووهئ. خپل اوس دلته کنیکټ کیږي براوزر سره. سمه ده. زه په دې کلیک کوم. دغه د نو اوس دلته یو صفحه راځي د کروم، خپل اوس براوزر ته ځي، ورسره وصل کیږي. دغه د څنګه چې وینئ نو پای براوزر او پای نیټورک دواړه سره وصل کیږي. نو اوس KYC په پای براوزر کې کیږي. همدا شان پای براوزر پای نیټورک څنګه خرڅولی او نغدولی شو دا د ویډیو په آخر کې در سره شریکوم. اوس راځو په تمه کېږو پای براوزر راواز شي. لږ به ورته انتظار کوو ملګرو. دغه د پای براوزر راواز شو. دلته ملګرو ډېرې برخې لري او خو د KYC لپاره به تاسو راشي. KYC په برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. سمه ده دوستانو. ښه نو دوستانو، KYC برخه چې درته راوازه شي یو دوه کوچني افشنه راځي، هغه به وایي سټارټ KYC باندې به کلیک کړئ. دا ډول KYC درته راځي. نو د KYC کولو مراحل اوس دلته راځو ملګرو. تاسو څخه دلته دا خانې به ډکوئ. په دې لومړي سر کې تاسو څخه وایي چې تاسو کوم هیواد کې کنټري انتخاب به وکوئ. افغانستان کې افغانستان بل څه بل څه. دوم آپشن کې ملګرو ID ټیپ غواړي. مثلا تاسو په څه غواړئ ویریفای وکړئ. په دې به کلیک کړئ. ګورئ ډریوري لایسنس، پاسپورټ، نیشنل ID کارت یا همغه الکترونیکي تذکره. نو زه په نیشنل ID کارت کلیک کوم. دلته به راشئ دغه درې واړه ټکي به ورته آن کړئ. زه راځم دا لومړی هم کلیک کوم. دلته به په دا اګري شین رنګ باندې کلیک کړئ. دا دوم به هم کلیک کوو. موږ اتلس کلن یو. دا بل به هم کلیک کوو. اګري باندې به کلیک کوو. دا چې مو وکړه دوستانو دلته به راشئ لیټس گو آپشن باندې به کلیک کړئ. سمه ده. زه راځم همدا وهم. نو اوس به موږ ته بله صفحه راووړي. دلته به اوس تذکره سکن کوو، بیا به خپل مخ ورته سکن کوو چې تر څو مو KYC ومني. نو لږ صبر کوو. دا وینئ دوستانو دلته وایي څه وایي تاسو ته ID فوټو. نو تاسو دغه خپل تذکره ورته سکن کړئ. سمه ده. نیکسټ آپشن به وایي. دا ګورئ دلته خپل هم تاسو ته د تذکرې عکس راغلی. لومړی به د تذکرې مخ ورته سکن کوئ، بیا د تذکرې شا. نو دوستانو دلته تاسو ته ویلیم دی چې د تذکره باید په دغه معیارونو سره تاسو سکن واخلئ. مثلا رڼا پې صافه وي، تذکره مو جړ عکس وانخلئ، تذکرې عکس له لرې نه وانخلئ، منظم عکس واخلئ. دلته تاسو ته په خپله لیکلي چې دغه ډول صاف او سوتره عکس واخلئ. او دغلته هم بیا درته لیکلي چې دغه ډول ما اخلئ. مثلا ID فوټو ګډوډ نه وي، رنګ جړ نه وي، مثلا روشنایي کمه نه وي د عکس، او همدا شان دغه ډول تذکره ډېره لرې مه ږدئ عکس ته. نو منظم ډول. نو چې کله دا درته راغی تاسو به اوس داسې وکوئ چې په دغه آپشن به کلیک کړئ I am ready. دا به ووهئ او خپله تذکره به راواخلئ ملګرو. زه I am ready وهم او تذکره رااخلم ورته. نو اوس به موږ دغلته ګورئ یو بله صفحه راغله. دلته دوستانو لومړی د تذکرې له مخ نه عکس اخلي. تاسو به راشئ دا ایډیټ فرونټ فوټو باندې به کلیک کړئ. لومړی به د تذکرې مخ سکن کړئ. په دې ډول زه راځم تذکرې مخ ورته سکین کوم. نو دوستانو تذکره به په دې ډول منځ کې ورته کېدی او د عکس اخیستلو په بټنه به کلیک کوئ. نو دغه د ملګرو د مخې عکس مې ورته واخیست. اوس به د شا باندې مې هم کلیک راغی. نو اوس به د شا ورته واخلو. شا عکس به م ورته برابر را جوړ کړو. ښه نو دوستانو ما ورته د مخې عکس واخیست. اوس به راشئ
ایډیټ بیک فوټو باندې به کلیک کوئ. د شا عکس به ورته د تذکرې واخلئ. سمه ده دوستانو. زه راځم مثلا اوس ورته د شا عکس اخلم. نو کامره به ورته برابره کړو. د عکس بټن باندې به کلیک کړو. نو دغه د شا عکس هم وشو ملګرو. نو د شا عکس چې مو هم ورته واخیسته دوستانو، دلته به راشئ نیکسټ سیټ اپ باندې به تاسو کلیک واخلئ، مخې ته به راشئ. نو دغه د دوستانو مخې ته راغلو. اوس دغه ځای کې تاسو څخه نوم او تخلص او دغه تاریخ د زیږېدلو دغه څیزونه غواړي. نو زه راځم یو تاسو ته درښیم. په لومړي سر کې تاسو څخه فرسټ نیم غواړي. فرسټ نیم نوم کې چې مو هر څه وي هغه به ورته ولیکئ. مثلا ما لیکلی د یو دومه خانه کې تاسو څخه میډل نیم یا منځنی نوم غواړي. منځنی نوم دوستانو ډېر خلک افغانستان کې نه لري، نو دا آپشن اوفیشنل یا اختیاري د زړه مو وی لیکئ، که نوم نه لرئ مې لیکئ. په درېیمه خانه کې دوستانو لیسټ نیم یا ستاسو تخلص غواړي. نو دا باید ستاسو د تذکرې او پای نیټورک یو رقم وي، مختلف نه وي. په دې بله خانه کې ملګرو جنډر آپشن کې ستاسو جنسیت، ښځه یې، نارینه یې، نارینه که یې میل، او که ښځینه یې فیمیل. نو نارینه میل زه وهم. په دې ځای کې دوستانو ډیټ آف برث ستاسو د زیږېدلو تاریخ د تذکرې مطابق دا به ورته لیکئ. دا ګورئ ما لیکلی. او دوستانو دغه ځای کې ډاکومنټ آی ډي نمبر ستاسو د تذکرې نمبر. هره تذکره یو آی ډي نمبر لري ملګرو، صحیح ده. په تصویر کې هم تاسو وینئ دغه آی ډي نمبر به مو ورته ولیکئ د تذکرې. او د بل کې ایکسپایر ډیټ آف آی ډي، دغه ستاسو د تذکرې د ایکسپایر تاریخ. مثلا هره تذکره اوس یو ایکسپایر تاریخ لري دوستانو. هغه پخوا چې چا الکترونیکي تذکرې اخیستې نو هغه ایکسپایر تاریخ نه لري، خو اوسنی مهال کې چې څوک نوې تذکره اخلي نو دا ټول ایکسپایر تاریخ لري. نو زه راځم دې ته خپل د ایکسپایر تاریخ مثلا لیکم، د خپل تذکرې د ایکسپایر تاریخ ورته لیکم. ښه نو دوستانو دلته به اوس ورته تذکرې ایکسپایر تاریخ معلومه. لومړی به په کال کلیک کړو. مثلا زه راځم 2023 12مې میاشتې 14 تاریخ کې زما تذکره ایکسپایر کیږي. 12مې میاشتې 14 تاریخ دغه د مو ورته ولیکئ ایکسپایر تاریخ. نو بیا به ملګرو درته راسو په دغه آپشن به کلیک کوو. په دې باندې به کلیک کوو او لاندې نور آپشنونه راځي. که ملګرو کنټري تاسو څخه غواړي کوم هیواد کې، په دې به کلیک کوو. مثلا موږ خو افغانستان کې یو، افغانستان بل هیواد کې یو بل. په دې لومړی ځای کې ستاسو څخه ادرس غواړي. ادرس لاین 1 خپل ادرس به ورته لیکئ. مثلا چیرته یې، مثلا ما ورته لیکلي دي افغانستان کابل سیټي، او دغه به ورته لیکئ. که څوک ولسوالۍ ادرس هم ورسره لیکي مشکل نه لري. په دوم ځای کې ملګرو ادرس لاین 2 یعنې ستاسو دوم ادرس مثلا تاسو یو ورځ په هرات کې یې، مثلا بل ورځ په کندهار کې مو کار وي، هلته یو څه موده اوسیږئ، نو دوم ادرس هم کولی شئ ورکئ. او که نه غواړئ نو مې ورکوي. دا اوپیشنل یا اختیاري ده، خوښه مو لیکئ خوښه مو نه لیکئ. سیټي ملګرو سیټي درنه غواړي کوم هیواد کې کوم ښار کې یئ تاسو، صحیح ده. نو زه راځم سیټي کې مثلا چې موږ کوم ځای کې یو هغه به ورته لیکو. زه مثلا کابل ده، خیر زه د تذکرې له مخې لیکم. ښه نو دوستانو سیټي چې مو ولیکه د بل آپشن کې سټیټ پروینس. سټیټ ملګرو مطلب ایالات. ایالات خو موږ په افغانستان کې نه لرو، ځکه دلته ولایتونه دي. ایالتونه په پیشرفته هیوادو کې دي، لکه امریکا کې کالیفورنیا ایالت او نور دغسې. نو په دغه ځای کې هم موږ کولی شو خپل ولایت نوم ورته ولیکو. زه مثلا خپل ولایت نوم ورته لیکم د تذکرې پر اساس. نو دغه دا مې ولیکو ورته ملګرو. نو په دې بل آپشن کې ګورئ زیپ کوډ، زیپ یا پوسټل کوډ. ملګرو زیپ یا پوسټل هر ولایت چې ده ځان ته زیپ کوډ یا پوسټل کوډ لري. مثلا د کابل چې ده 101 ده، 102 103 هم ده، او لوګر او نور مختلف ولایتونه خپل کوډونه لري. نو دا به تاسو څنګه معلوموي؟ تاسو به کروم براوزر کې ولیکئ. اول به خپل ولایت نوم ولیکئ، مثلا د کوم ولایت یې، مثلا لوګر، بیا به ورسره ولیکئ زیپ کوډ. نو تاسو ته خپله کوډ راځي. نو دغه آپشن. او بله مهمه خبر ملګرو، هغه کسان چې تذکره د ایکسپایر تاریخ نه لري، ډیټ ایکسپایر نه لري، ځکه ومې ویل چې مخکې کوم سیسټم سره چې تذکرې جوړې دي هغو کې د ایکسپایر تاریخ نشته. نو چې چا تذکره د ایکسپایر تاریخ نه لري دغه ټکی باندې کې مطلب دا چې زما تذکره ایکسپایر تاریخ نه لري. نو دا چې مو ولیکو بیا به نیکسټ سیټ اپ باندې کلیک وکوئ ملګرو. نو ستاسو ډاکومنټ او اسناد اوس اپلوډ کیږي د کیو آی سی لپاره. نو لږ به صبر وکړئ ملګرو، دا لوډینګ به تمام شي. او دغه د ملګرو لوډینګ تمام شو، مخې ته لاړو. درېیمه مرحلې ته راغلو ملګرو، اخرنۍ مرحلې ته. نو دلته ملګرو دی وایي چې خپله څېره سکان کوي، خپل مخ سکان کوي. دلته درته ویلي دي چې
په دغه حالتونو کې خپل څیره سکن کوي تایید بشي او دلته ویلي چې دغه حالتونو کې نه تایید کیږي. مثلا نور باید منظمه وي په څیرې مو، ماسک کم څه دغسې ونه وهئ. نو دغسې ملګرو نو چې دا مو ورته وکړو او منظم شوئ نو راشئ دغه آپشن ووهئ امبرایډري باندې به کلیک کوئ او خپله څیره به اوس ورته سکن کوئ. زه راځم همدا وهم، اوس به یو صفحه وازه شي. دلته به دوستانو سټارټ ریکارډینګ باندې کلیک کوئ او اوس به خپله څیره ورته په دغه خانه کې سکن کوئ منظم ډول ملګرو. نو دغه د ملګرو یو مرحله شوه، دوباره بیا څیره سکن کوي. نو دغه د څیرې ویریفیکیشن هم ترسره شو. اوس به ورته انتظار شو دوستانو د KYC هم اپلوډ شي. ښه نو دوستانو لوډینګ ختم شو، نیکسټ سیټ اپ ته راغلو یا بلې مرحلې ته. نو دلته دوستانو بیرته هغه د موږ معلومات موږ ته راوړي. دلته ګورئ زموږ نوم، تخلص او حالت، تذکیرې نمبر، هر څه ټولې دوباره موږ ته بیرته دلته راوړي دي کوم معلومات مو. نو تاسو دا معلومات به دلته چک کوئ، وبه ګورئ چې آیا سم دي، کوم ځای کې غلط شوي نه یی، کوم مشکل نشته. نو بیا به داسې وکوئ چې را به شئ که چیرته مو کوم ځای کې نیمګړتیا یا ګډوډي نو راشئ دغه د پنسل غوندې علامه ووهئ او ایډیټ یې کوئ. او که چیرته مو معلومات سم وي، کوم مشکل پکې نه وي دوستانو، نو لاندې به راشئ دوستانو. زه یو ځل بیا هم دا خپل معلومات چک کړم چې بیا هم کوم ځای کې غلطي نه وي نو سمه ده. نو دا چې مو ووهلو دوستانو، تاسو به راشئ د لاندې نیکسټ آپشن باندې به کلیک کړئ. نو اوس به موږ ته بله مرحله راشي. دغه د دوستانو د موږ د تذکیرې، زموږ عکس، زموږ سیلفي، دا ټول دلته راغلي دي. که بیا هم کوم ځای کې مثلا ګورئ د تذکیرې په کوم ډاکومنټ کې مو مشکل وي، دا آپشن ووهئ ایډیټ کولی شئ. همداشان عکس مو غواړئ بیرته بله سیلفي ور اپلوډ کړئ نو کولی شئ ورسره خوا کې د پنسل په آپشن وهلو دا ایډیټ کړئ. او که چیرته سم وي هر څه مو نو را به شئ دلته سابمیټ آپشن باندې به کلیک کوئ او KYC به مو ورته سبمیټ کړئ. دلته ملګرو یس ډیټا اس په همدې باندې به کلیک کوئ او KYC به مو ورته سبمیټ کړئ چې KYC مو اپلوډ شي. نو KYC مو اپلوډ شوه ملګرو، وشوه. دلته موږ ته لیکلي دي چې مننه کوو د KYC له اپلوډ څخه. نو دلته به تاسو اوس څه وکوئ دوستانو، سی سټیټ باندې به کلیک کوئ او خپل د KYC حالت دلته کتلی شئ. دلته ګورئ ریویو ان پروګرس کې ده. نو 40 ساعته شاوخوا بعد دا چک کوئ. نو که چیرته KYC مو پاس شوی وه دلته بیا تاسو ته لیکي چې KYC پاس، او که چیرته فیلډ شوی وه نو بیا تاسو ته ریسبمیټ آپشن درکوي چې دوباره کولی شئ KYC ترسره کوئ دوستانو. نو دغه وه زموږ ویډیو، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې ویډیو در سره تل لایک کوئ. ستاسو په لایک هېڅ مصرف نه راځي، خو ستاسو لایک د دې لامل کیږي چې دغه ویډیو د یوټیوب لخوا د نورو کسانو ته شیر شي. نو هیله ده چې ویډیو لایک، چینل سبسکرایب. زموږ ویډیو همدومره وه، نور مو په خدای سپارم.